د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر بنسټ روژې مبارکې میاشتې او کوچني اختر ته په درناوي د لوګر ولایت له مرکزي زندانه 23 تنه نارینه او یوه ښځینه بندیان خوشي شول چې پر بېلابېلو جرمونو تورن ول. لوګر ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 115 بندیان دي چې د هغو له جملې نه تقریبا 23 تنه بندیان د کوچني اختر په مناسبت د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس سره آزاد شول. بندیخانه عیب نه ده، دا سنت یوسف دی، هغه د خدای پیغمبرو بندیخانه تیره کړې وه، خو وجوهات یې معلوم و چې ولې بندیخانه تیروله. څوک د داسې نه وایي چې زه ولې بندي کېږم. په ورته وخت کې بندیان هم زندان کې د مسؤلینو له چال چلند خوښ دي او ټینګار کوي چې بیا به جرم ونه کړي. مدیر صاحب نه موږ سره بیخي داسې رویه نه ده کړې لکه بندیان، داسې رویه دې موږ سره کړې لکه د خپل کور خلک سي، هغه رقم رویه دې موږ سره نه ده سوې چې دا بندیان دي. مان راغلی و خیر دې سي، موږ ډېر خوشحاله یو چې ډېر راضي یو، موږ سره ډېر زحمت تېر کړی محصلینو. د لوګر ولایت د زندان د مسؤلینو په وینا چې اوس ورسره د مرکز پر عالم ترڅنګ د شپږ ولسوالیو 115 تنه زندانیان شتون لري.